فاتح الهند د هندوستان فاتح هغه د خپلې خاورې سره ډیره مینه درلودله، نو ځکه یې د ډهلي تخت قبول نه کړ. هیڅ وخت نه دی و مونږ ته پیغور د لوی احمد شاه کور د لوی احمد شاه کور د وخت ډېر غدارانو هم منلی کندهار. څلورمه برخه. موږ په تیره برخه کې وویل چې وزیر قمرالدین خان د حرکت کولو رسمي اجازه ترلاسه کړه، او دا هغه ورځ وه چې احمدشاه لاهور ته نږدې شهدرې ته راورسېدی. خو وزیر مجبور و چې د توپخانې لپاره 4-5 ورځې نور هم وځنډېږي چې مخ ته د پورته تګ توان پیدا کړي. راجا ایشری سنگ د ډهلي څخه وخوځېدی او کیمپ چې 200 زرو ته رسېدی حرکت باندې پیل وکړ. د جمو او لاخي یا لاکي جنگل ځمکوالو خدایار خان، غازی خان بلوچ، اسماعیل خان، ولیداد خان او د ملتان او سند نورو ځمکوالو او د ملتان د والي مرستیال زید خان ته عاجل لیکونه واستول سوله چې هغوی د شاهي پوځ سره د خپلو لښکرو په یوځای کولو کې بیړه وکړي. دغه راز دوی د مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې وویله چې د ټولو لښکرو او توپخانې د راغونډېدو په وخت کې به په چټکو او پرله پسې مزلونو سره لاهور ته مخکې له دې چې دراني د چناب څخه راواوړي ځانونه باید ورسوي. خو دوی یوازې ناریلا ته رسېدلي وه چې هېښوونکي خبرونه خپاره سول، او دا خبر راغی چې احمدشاه د مخه له لاهور نیولي او پر دوی باندې د دانګلو لپاره هوسا پوځ برابروي. دوی په دې هیله د امپراتور سره تماس ونیوي چې خپل وارث یعنی شهزاده احمد د لښکر سره د استازي په حیث راولېږي. امپراتور بالاخره د دغې غوښتنې سره موافقه وکړله او شهزاده د ډهلي څخه وخوځېدی او بله ورځ د پوځ سره یو ځای سو. پانیپت ته په رسېدو سره پوځ تنظیم او ګامونه چټک سول او بله ورځ دا خبر ورسېدی چې د سرهند پوځدار علي محمد خان خپل ځای خوشي کړی دی او مرادآباد ته نږدې یو کلي ته تښتېدلی دی. پوځ سرهند ته رانږدې سو او بله ورځ همدلته پاته سو. په دغه وخت کې د سرهند په کلا کې زیات سامان، ګاډۍ او اوښان چې زیاتره یې په وزیر پورې اړه درلودله د سمو دفاعي ترتیباتو د نیولو پرته خوشي سوي وه. د علي محمد خان زامن عبدالله خان او فیض الله خان چې په ډهلي کې د یرغمل په توګه وه او شهزاده یې بدرګه کړې وه هم د هغه ځای څخه ولاړل او دوی دلته په تیاریو باندې اخته وه. شهزاده احمد د بهارولي کلي ته نږدې کیمپ ته راورسېدی او دلته په دې خبر سو چې احمدشاه د اوله سره څخه د سرهند ماڼۍ نیولې ده. اوس نو دلته مغول چې د درانیانو سره د مقابلې لپاره په تیاریو اخته دي همدلته پرېږدو او بیرته لاهور ته ورګرځو چې هلته د هماغه ځای څخه د سرهند په لور د احمدشاه پرمختګ وګورو. د جله خان تر مشرۍ لاندې د یوه ځایي حکومت د ټینګېدو او د خپلو تجهیزاتو د پوره کولو وروسته احمدشاه د لاهور څخه د مغولي پوځ سره د مقابلې لپاره د 10,000 سپرو پوځ سره راوخوځېدی او په لومړي پړاو کې میر مومن خان او دیوان لخپت رای هغه 22 لکه روپۍ راوړي وې چې دوی د منل سوي جریمې لپاره راټولې کړي وې. د دې لپاره چې د پوځ د خوځېدنې راز په جدي توګه پټ وساتل سي، احمدشاه امر وکړ هر هغه هندو چې دننه یا د پوځ څخه د باندې په تګ راتګ ولیدل سي باید سمدلاسه ووژل سي. نو په دې ډول هغه یو شمېر مخبر کسان چې په وزیر پورې اړه درلودله او یا نور هندي مشران ووژل سوله او هیڅ چاته اجازه ورنکړل سول چې د خبرو سره بیرته ستانه سي. په سرای نورالدین کې د سردار جیسا سنگ تر مشرۍ لاندې د سیکانو د نامنظمو ډلو سره د کوچنیو نښتو پرته چې د لارې پر سر باندې د خپلو پټو ځایونو څخه د لوټمارۍ او مالونو د ولجې په هیله راوتلي وه احمدشاه له کوم خنډ سره مخامخ نه سو او بیا احمدشاه په دې پوه سو چې مغولو د سرهند په کلا کې خزانه او ډېر مالونه زیرمه کړي دي. احمدشاه مخکې له مخکې د سرهند پوځدار علي محمد خان ته چې یو پښتون و داسې ورته لیکلي وه چې د تسلیمېدو لپاره ځان چمتو کړي. د همداراز هغه ته د بري وروسته د هندوستان د وزارت وعده ورکړې وه. په عین همدغه حال کې امپراتور محمد شاه هم د خپلې علاقې د اداره کولو فرمان هم ورته وړاندې کړی و. علي محمد خان د خپلو سردارانو غونډه جوړه کړه چې د هغوی څخه سلا مشوره واخلي چې آیا د احمدشاه بابا خبره ومني او که د امپراتور محمد شاه.
افغاني سردارانو دته د احمد شاه لوري ته د تسلیمېدو خوښه ورکړه، خو علي محمد خان وویل ستاسو نظریه عالی دي، خو زه پوهېږم چې احمد شاه به په هندوستان کې پاته نسی. له دې امله به دا سلا وړ نه وي چې د خپلو خلکو په نظر کې ځانونه ګرم کړو او د هندوستان د امپراتور او مشرانو سره دښمنان سو. هغه یو خوندي لاره ونیوله او د خپل ټول پوځ سره یې چې شمېر یې نږدې شلو زرو کسانو ته رسېدی د کامانو غرونو په تل کې خپلې خیمې ته په بیړه راستون سو. نو په دې ډول چې د سرحد بې دفاع پرېښودی، د احمدشاه سره یو قسم مرسته وسوله. احمدشاه مخامخ سرحد ته ولاړی. مغولو د لارې د بندولو لپاره ترتیبات نیولي نه وه او په نتیجه کې درانیان په لاره کې د کوم مخالفت سره مخامخ نه سول. نږدې 40 میله واټن په یوه ورځ کې ووهل سو او افغانان د سرحد د دیوالونو مخې ته راورسېدله. کله مقاومت وکړ خو کمزوری وه او کله چې د هغوی تجهیزات خلاص ول، د احمدشاه په مخ کې دروازې پرانیستلې. ټول خزانه مالونه او د وزیر د حرم پیغلې هغه ته په لاس ورغللې. احمدشاه خپله خیمه په پاچاهي باغ کې ودرولې او د پوځ په شاوخوا باغونو کې جیره سو. د دې لپاره چې پوځ بېغمه سي، د ټوله ولجه او سامانونه لاهور ته په دې فکر ولېږل چې هلته به د سفر څخه د ده د ستنېدو لپاره په ښه توګه خوندي کړل سوي وي. دغه خبرونه ابوالمنصور خان ته د خپلو مخبرانو په وسیله باندې د بهارولي کلي ته چې هلته شهزاده احمد اړولې وه ورورسېدله. وزیر دې ته تیار نه و چې په دغو خبرونو باور وکړي، ځکه د ده هیڅ یو استخباراتي ده ته حتی د درانیانو د راتګ څخه خبر لا نه ورکړی. شاید چې هغه به ټول وژل سوي وه. له دې امله ځینې کسان سرهند ته چې تقریبا 40 میله لرې وه ولېږول سول چې د دغو اوازو حقیقت معلوم کړي. دی ژر د غفلت له خوبه راپاڅېدی او پوه سو چې په دغه ځای پورې مربوط هماغه هر څه ترسره سوي دي. د سرهند د لاسه وتل او په ډیلي باندې د دراني باچا د رادمخه کېدو د تیاري خبر هندیان ورخطا کړله او دا ویره موجوده وه چې نه باید هغوی به د کومې جګړې پرته تیت او پرک کړل سي. ابوالمنصور خان مجبور و چې د افسرانو د یو ځای ساتلو لپاره فوقالعاده عمل وکړي او د وزیر ته پیشنهاد وکړ چې د افغانانو په تعقیب د ډیلي په لاره پر مخ ولاړ سي. د درانیانو د خوا د سرهند د نیول کېدو او په ډیلي باندې د افغانانو د ولکې خبرونه په پایتخت کې ډېره زیاته ویره او خواشیني خپره کړله. د دغه ښار اوسېدونکو ته د نادرشاه د وخت ډار ور په یاد کړ او هغوی په زیات شمېر باندې د خپلو کورونو او مالونو سره په تېښته پیل وکړ. امپراتور محمد شاه مجبور و چې د دغسې تېښتې او جریان د بندولو لپاره کلک تدابیر ونیسي. دغه راز د محمد اسحاق خان، محمد غازي الدین، راجبخت سینګ او سعدالدین خان ته وظیفه ورکړله چې د ښار څخه د باندې ولاړ سي او مخکني سنګرونه ونیسي. د شاهي کلا دفاع هم پیاوړې سوه، خو د منورپور جګړې ښار د دغو ټولو بدمرغیو څخه وساتئ. هلته شهزاده د سرهند دور ته وخوځېدی او تقریبا د 10 میلو په واټن یې د منورپور په کلي کې خپل کیمپ وټاکئ او د بلې خوا څخه احمدشاه د سرهند په باغونو کې د خپلو مهماتو مرکز ټینګ کړ او تقریبا د 50 میلو په وړاندې یې خپل سنګرونه وکیندله. دغه سنګرونو د منورپور څخه هم دومره واټن درلودی لکه د سرهند څخه. د دواړو خواو څخه د ټوپکو په ډزو باندې جګړه پیل سوله. د مغولي پوځ لخوا غوره سوی موقعیت دومره خوندي نه و. شاوخوا یې وچه او د اوبو د برابرولو لپاره د څاګانو شمېر بسنه نه کوله. د بلې خوا احمدشاه له دې امله چې تر شا یې سرهند و چې د اوبو او خوراکي شیانو د پلوه غني و، په ډېر ممتاز موقف کې ځای درلودی. خو دی هم د توپخانې د کمزورتیا له امله د خنډونو سره مخامخ سو. د مغولو د سلګونو توپونو په مقابل کې چې درانه توپونه هم پکې شامل و، یوازې یو دروند توپ او 9 سپک توپونه درلودله. له دې امله د پر دښمن باندې کوم یو ستر یرغل نه سوی کولی. دی مجبور و چې په دې ځان قانع کړي چې مغول له هرې خوا څخه د سیارو او غلچخو ډلو او وړوکي شمېر جنګیالیو په استولو سره وځوروي. هغوی د خپل کیمپ په شاوخوا کې ایثار کړي او په دې ډول یې په دفاعي حالت کې واچوي. د مغولو کومېساري ښه تنظیم سوې نه وه او د شاوخوا څخه د اړتیاوو رارسولو باندې بند سوله او د افغانانو په لاس کې ولوېدله. د خوراکي شانو او د وښو کمبود د اوبو د لږوالي په ګډون باندې د مغولو عمومي قومندان په زیاته اندازه ورخطا کړ.
راجا ایشری سنگ او ځینو نورو سردارانو وزیر ته د دې صلاح ورکړه چې برید وکړي او پر درانیانو باندې ورتوی سي او هغوی وشړي، خو وزیر قصداً د یو عمومي اقدام څخه ډډه وکړه او جګړه په دې هیله اوږده کړه چې افغانان به د ځایي مشرانو لخوا د هغوی د وښو او خوراکي شیانو په قافلو باندې د برید له امله د لوږې څخه په تنګ کړي او سملاسي به په خپله توپخانه سره په هغوی باندې د ډزو کولو له امله دوی تسلیمېدو ته اړ باسي. په دغه ډول د کومې سختې جګړې څخه پرته یوه اونۍ تېره شوله، خو هلته بیا احمدشاه په کراره او لاس تر زنې ناست نه و. د ده کوچنۍ ډلې ډېرې بریالۍ وې او ده د وزیر په مقابل کې په خپله خپل موقف او وضعیت برابر کړ. دا خبره صحیح ده چې سردار الا سینګ او رایکالا ځینې وختونه په دې بریالي شول چې یو شمېر افغاني وشان د وزیر کیمپ ته راوتښتوي، خو د مغولو په کیمپ کې ستر شمېر لښکر ونه سوای کولی چې د قافلو د منظمو بدرګو پرته تر زیات وخت پورې ځانونه وساتي. دغه حالت له دې امله سخت سوی و چې د درانیانو غچکي ډلې د مغولو د کیمپ تر شاوخوا په یوه وخت کې 2 میله راتاو سوي وه. کله چې احمدشاه په دې پوه شو چې وزیر دننه بندي سوی دی، نو د یرغل په فکر کې ولوېدی او د خپل یوازینی هغه ستر لوی توپ د مغولو کیمپ سره نږدې یو جګ لوړ ځای ته پورته کړ او د هغو د لیکو لور ته یې ډزې پیل کړلې. دغه توپ ډېر ښه برابر سوی و او د هغه ګولۍ د دښمن د مورچو څخه واوښتلې او د شهزاده او د هغه د لویانو خیمو ته ورسېدلې. زیات شمیر افراد او څاروي یې ووژله، د ژوبلې او مړینې اندازه او شمیر ډېر لوړ معلومېدی او د مغولو په کیمپ کې ویره دومره خپره سوې وه چې وزیر د ابوالمنصور خان او نورو د فشار په سبب په یو ښکاره عمل د لاس پورې کولو مجبوریت احساس کړ. د عمومي اقدام لپاره د جمعې ورځ وټاکل شوله. تقریبا ټول 80,000 جنګیالي پوځ چې عمومي قومنداني د وزیر په لاس کې وه پر 5 برخو باندې وویشل شوله. اوله ډله د لښکر مخکنۍ ډله وه چې د وزیر د ترکي ټولۍ د ده د زامنو یعنی میر نجم الدین خان، میر فخرالدین خان، میر صدرالدین خان او احمد زمان خان او د جلندر دواب او عادم بیگ خان د پوځونو او لښکرونو څخه جوړېدله چې مشري یې د ده مشر زوی میر معین الدین خان ته ورسېدله چې د دغه میر معین الدین خان نوم په وروسته کې د میر منو په نوم باندې و او بیا وروسته معین الملک سو. دوهمه ډله د ابوالمنصور خان د سربازانو څخه وه چې د نادر د تجربه کارو افرادو څخه د خدمت لپاره ګمارل شوي وه او دوی راسته اړخ اداره کاوه. درېیمه ډله د مینځ اداره کول وه، د سید صلابت خان او دلاور خان په مرسته د شهزاده احمد لخوا کېدله چې د خپل ځانګړي ګارد په سر کې وه. څلورمه ډله چپه خواته د جیپور راجا ایشری سنگ او نورو هندي مشرانو په لاس کې وه او د پوځ 5مه ډله چې د شا طرف ته وه هغه د کابل د پخواني والي ناصر خان په لاس کې وه او د بلې خوا څخه احمد شاه 3000 ایراني قزلباشان د محمد تقی خان شیرازي تر قومندې لاندې راوستله او هغه ته امر وکړ چې د میر منو په مقابل کې وخوځېږي. لکه مخکې چې مو ویل میر منو یعنی میر معین الدین خان، نو اوس محمد تقی خان شیرازي د میر منو په مقابل کې راوخوځېدی په داسې حال کې چې دوی په خپله د افغاني جنګیالیو په سر کې د ابوالمنصور خان په مقابل کې رامخکې شو. د اوښ سپرو ته امر وشو چې فعالیت ته تیار اوسي. جګړه د زورانیانو د خوا د سپکو ټوپکونو په ډزو باندې تقریبا د سهار پر 8 بجو باندې پیل شوه. د مغولو عمومي قومندان په خپله خیمه کې ناست و چې سمدلاسه د یو افغاني توپ ګولۍ د ده پر خیمه باندې ولګېدله او د خیمې د سري کولو وروسته د مځکه باندې ولوېدله او بیا وچاودېدله او دی د ملا سره نږدې ټپي شو. په دغه وخت کې پیراش خان، سنگین بیگ خان او د ده 3 تنه نور یاران هم حاضر وه، خو هیڅ بل یو ټپي نه شو. کله چې وزیر په وژونکې توګه ټپي ولیدل شو، ټول هغه کسان چې حاضر وه په ژړا او واویلا شول. د ده زوی معین الدین خان دا وخت په توپخانه کې و. د یو پیغام په رسېدو سره ژر خپل کار ته حاضر شو. وزیر په دې پوه شو چې د مرګ په حال کې دی، نو یې خپل زوی میر منو چې دغه نوم یې د مینې په خاطر پرې ایښی و او اصلي نوم یې معین الدین و، نو یې خپل زوی ته وویل زما زویه هر څه راڅخه پاته شول، خو څرنګه چې د امپراتور دنده لا پای ته نه ده رسول سوې نو ژر باید پورته سي او مخکې له دې چې دا خبر خپور سي یرغل ته لاس واچوه. د خپل مالک د مالګې حق ادا کول تر ټولو شانه پورته دی. زما کار ته به وروسته پاملرنه وکړې. خپل زوی ته د دغو خبرو او وصیت په کولو سره د مغولو د پوځ لوی قومندان ساه وختله.
میر منو ته د خپل پلار مړینه لړزونکې وه، خو ته زیات فکري قوت او زړورتوب وښودی. د یې په خپلو وینو لړلو کالو کې او هماغه خیمه کې ښخ کړ او مځکه یې ورباندې داسې هواره کړه چې کومه نښه یې پاته نه سوه. ورپسې میر منو د خپل پلار پر پیل باندې سپور سو او امر یې وکړ چې ټولونه دې وژغول سي. د دغه غمجن خبر څخه یوازې شهزاده ابوالمنصور خان، سعادت خان، ذوالفقار خان او ناصر خان خبر وه. دا آوازه واچول سوه چې وزیر مریض سوی دی او خپل زوی ته امر کړی چې د ده پر ځای پوځ اداره کړي. وروسته د سرداران خپل حضور ته راوغوښتله او د دوی څخه یې په زغرده داسې هیله وکړه. ویل هغه څوک چې د جګړې میدان ته له ما سره د تګ هیله مند دي، کېدلی چې زما سره ولاړ سي، او هر هغه څوک چې نه غواړي کولی سي خپلې خیمې ته وګرځېږي، ځکه د جګړې په وخت کې بیرته ګرځېدل بد او کور ورانوونکی دي. تر څو چې زما په بدن کې ساه چلېږي نو زه به جګړې ته دوام ورکړم. په دغو خبرو سره د راوړاندې کېدونکو درانیانو سره مقابلې لپاره جګړې میدان ته ورودانګله. په هر ډول چې وو د وزیر د وژل کېدو خبر دراني مشرانو ته ورسېدی. محمد تقي خان شیرازي سمدلاس د راسته خوا څخه د میر منو پر خوا باندې راتاو سو او د هغه پر لښکر باندې یې پرله پسې حمله وکړه. دا وخت و چې میر منو بیا ډګر ته راووتی چې خپلو افرادو ته ډاډ ورکړي او د افغانانو وړاندې تګ ودروي. احمد شاه د شیرازي د لیکې د تقویې لپاره نوې ډلې ورولېږلې، خو له دې سره سم هم ویې نه سوای کولی چې میر منو له خپل ځای څخه بې ځایه کړي. په هر حال افغانان په راسته خوا کې چې د راجا عشري سنګ تر مشرۍ لاندې د مغولي پوځ د چپه اړخ سره په جګړه لګیا وه ډېر بریالي معلومېدله. راجپورتان په زعفران رنګ سوو چپونو کې ډګر ته راووتله او تصمیم یې درلودی چې تر پایه به وجنګېږي تر هغې چې مړه او یا بریالي سي. احمد شاه د دوی په مقابل کې د افغانانو یو 3000 کسیز ډله او 200 اوښ سپاره ورولېږله. دوی خپل ځانونه په 2 لیکو کې وویشله. یوې ډلې د راجپورتانو د کمزورۍ خاطر ودانګله او خپلې ډزې یې پیل کړلې او د باد په شان بیرته په تراټه راوځغستله. بلې لیکې هم په هماغه ډول خپل برید ترسره کړ. په دې ډول راجپورتانو د خپل بریالیتوب او بې پروا زړه‌توب پر اساس د خپل برید څخه د پوره ډاډ لرلو په فکر باندې خپل بریتونه تاووله چې ګوندې جګړه به د سړې تورې په حکم شکل غوره کړي. دا وخت د ګولیو په باران سره دوی په سلګونه د آسونو څخه ولوېدله او ویې نه سوای کولی چې دښمن ته ځانونه ورسوي. د جګړې دغه عجیبه روش په راجپوتانو باندې د 2 تیرو پیړیو په لکار لوېدلي تاکتیک باندې روزل سوي وه، نو هغو ته یې روحیاتي ګزارونه ورکړله. کله چې افغانانو راجپوتان متزلزل او ناپایدار ولیدله نو سمدلاسه یې د راسته خوا څخه پر هغوی باندې برید وکړ او د دوی په لیکو کې یې وژونکي ډزې پیل کړلې. کله چې د راجپوتانو د مشر راجا عشري سنګ ترمنځ په زرګونو کسان مړه او یا د مرګ په حال کې ولیدل سول نو هغه ورخطا سو او زړورتوب یې د لاسه ورکړ او خپل سلامت او امن یې د جګړې د میدان څخه په ترشېدو کې ولیدی. او هغه کسان چې د جګړې میدان ته په جوړو چپونو کې د مرګ لپاره راغلي وه او په خپل بېساري زړورتوب باندې ویاړ کاوه د افغانانو د مخې څخه داسې وترشېدل لکه د باد څېړۍ چې بوس په هوا کړي. تیښته دومره ناببره وه چې دوی د پیلانو په ډول وڅاهانو ته ولوېدله او په اضافي سامانونو یې اور ولګاوه. دا شیان زیاتره په خپله د جګړې په ډګر کې پرېښودل سوله او زیات شمېر سرګردان او باد سوي اوښان د لارې پر سر باندې د کومې څارنې پرته خوشي کړل سوله. کله چې راجپوتیان د جګړې له ډګر څخه وترشېدله احمد شاه خپل چپل ورته وګرځېدی او د میر منو په مرچلونو باندې برید وکړ او د مرکز برخه یې چې د شهزاده په لاس کې وه تر تهدید لاندې راغله. میر منو د افغانانو د تمولو لپاره چارچاپېره راتاو سو او دا وخت د دواړو د سر تاوان موجود و. زیات شمېر افسران ووژل سول. د هندوانو په منځ کې ډېره ویره ولوېدله او د هغوی د لړ څخه زیات شمېر هندوانو خپلې قرارګاوې پرېښودلې او د ډلې لور ته وترشېدل او داسې معلومېدله چې د مغولو ماته رانږدې ده. خوشحال کړ روح د غازی احمد شاه عبید ولسی ولا ترشا د وخت د
بلال خوږ اذان دی وطن شملانی د پلار د جګران دی وطن دلبر دی جگر دی جانان دی وطن امید دی ارزو درمان دی وطن پټو می دورور دی پړو نه د مور شملا می د پلار د جګران دی وطن شملا می د پلار د جګران دی وطن